د مځکې جوړښت. ته پوهېږې چې مځکه د لمر پر شاوخوا او سپوږمۍ د مځکې پر شاوخوا راګرځي. په دې به هم ښایي خبره چې د مځکې په شان نورې کورې هم د لمر پر شاوخوا راګرځي چې هغو ته د لمر سیارې ویل کېږي او سپوږمۍ د سټلایټ په نامه یادېږي ځکه چې همیشه په مځکې پورې ځړېږي. نورې سیارې هم ځان ته سپوږمیانې لري. لمر او نورې سیارې او د هغو سپوږمیانې یوه خوشحاله کورنۍ جوړوي. دغه ته د لمر نظام یا شمسي نظام وایي. د شمسي یا لمریز معنا دا ده چې دا ټوله په لمر پورې اړه لري او ځکه چې لمر د ټولو سیارو پلار دی نو دا ټول ګروپ د لمر د نظام یا شمسي نظام په نامه یادېږي. د شپې لخوا په اسمان کې په زرهاو ستوري وینې. د هغو له جملې څخه یوازې یو څو سیارې دي او په حقیقت کې هغه ستوري لا هم نه بلل کېږي. ته د ستورو او سیارو ترمنځ په فرق پوهېږې؟ سیارې زموږ د مځکې په شان ډېرې کوچنۍ وي خو ځکه چې موږ ته بیخي نږدې دي نو ډېرې غټې معلومیږي لکه سپوږمۍ چې په حقیقت کې ډېره وړوکې ده خو ځکه چې موږ ته بیخي نږدې ده نو ډېره غټه راته معلومیږي. خو د دې لپاره چې د ستورو او سیارو ترمنځ په رښتیا فرق وپوهېږو باید وګورو چې چشمکان وهي که نه. ستوري چشمکان وهي او سیارې یې نه وهي. یعنې سیارې ځکه ځلیږي چې هغه له لمر څخه رڼا اخلي. یوازې د لمر د ځلېدلو په نتیجه کې دي چې موږ سیارې یا بل سپوږمۍ وینو. اصلي ستوري زموږ د لمر په شان دي. هغه په دې سبب ځلیږي چې ډېر تاوده دي او د سوځلو په حال کې دي. په حقیقت کې زموږ خپل لمر هم یو ستوری دی ځکه چې ډېر راته نږدې دی نو ډېر لوی او د اور د یو غټ ګیند په ډول راته معلومیږي. زموږ مځکه د لمر په کورني یعنې شمسي نظام پورې اړه لري. موږ فکر کوو چې مځکه ډېره غټه ده. که موږ له خپلو کوچنیو بدنو سره مقایسه کړو رښتیا هم غټه ده. د مځکې د یوې برخې څخه بلې برخې ته تګ هفتې او میاشتې نیسي. که څه هم له ریلګاډي یا کښتۍ څخه کار واخلو خو که څه هم مځکه ډېره غټه معلومیږي په حقیقت کې د ګرز د هغې ذرې په اندازه ده چې په هوا کې ګرځي. لمر په میلیونونو میله زموږ څخه لرې دی او ستوري تر هغه لا لرې دي. نجوم پیژندونکي یعنې هغه کسان چې ستوري مطالعه کوي وایي چې ډېره موده پخوا مځکه او سیارې ټوله د لمر یوه برخه وه. په هغه وخت کې لمر د نن په شان د داسې موادو مجموعه وه چې لمبې یې ولاړېدې او ډېر تود و. په یو ډول د ډولو له لمر څخه ځینې ټوټې جلا شوې په هوا کې پاته شوې خو له خپل پلار څخه پر مخ جلا کېدای نه شوی. هغوی د لمر پر شاوخوا داسې راګرځېدل لکه په یوه رسۍ چې تړلې وي. هغه عجیبه قوه چې ما د یوې رسۍ سره مقایسه کړې ده داسې ده چې لوی شیان کوچني جسمونه ځان ته راکشوي. د دې قوې په واسطه شیان د خپل دروندوالي له مخې رالویږي. مځکه چې زموږ په شاوخوا کې تر ټولو غټه ده زموږ د شاوخوا شیان ځان ته راکاږي. په دې ډول زموږ مځکه له لمر څخه جلا شوه. داسې معلومیږي چې مځکه به ډېره توده وه او تودو غازو به یې شاوخوا نیولې وه. خو څنګه چې بیخي ډېره کوچنۍ وه ځکه یې نو په سړېدو شروع وکړه. د لمر تودوخه هم لګېږي خو سړېدل یې میلیونونه کلونه غواړي. د مځکې سړېدو دونه وخت ونه نیو. البته کله چې مځکه توده وه هیڅ شي ژوند نشوی پر کولی. نه انسانانو نه حیواناتو نه نباتاتو او نه درختو. هر شی پکې سوځل کېدل. په هغه ډول چې له لمر څخه یوه ټوټه جلا شوه مځکه ځینې جوړه شوه. په هغه ډول له مځکې څخه یوه ټوټه جلا شوه او سپوږمۍ ورڅخه جوړه شوه. ډېر خلک داسې فکر کوي چې سپوږمۍ له هغه خالي ځای څخه راوتلې ده چې اوس بحرالکاهل دی او د امریکا او جاپان ترمنځ پروت دی. مځکې په سړېدو پیل وکړ چې دا کار یې ډېر وخت ونیو. د مځکې مخ په کراره سوړ شو خو منځ یې لا بیخي تود و. اوس هم که سړی د سکرو کان ته ورشي وشي هر څونه چې کښته کېږي په هغه اندازه تودېږي. سپوږمۍ هم مخ پر سړېدو شوه او ځکه چې کوچنۍ وه نو ډېره ژر سړه شوه. اوس ښه ښایسته معلومیږي. دغسې نه ده؟ خلک یې یخه سپوږمۍ بولي.
ښایي د یخې دغو غټو تختو او د یخي له میدانو څخه به ډکه وي. کله چې مځکه سړه شوه د شاوخوا هوا د اوبو بخارونه به سره یو ځای شوي او د باران په شکل به وریدلی وي. ښایي ډېر بارانونه به وریدلی وي. دغو بارانو د مځکې ډبونه ډک کړل او په دې ډول بحرونه او بهیرې جوړې شوې. کله چې مځکه سړه شوه او بحرونه هم ساړه شول نو د مځکې پر مخ او په بحر کې د ژوندیو شیانو لپاره د وجود امکان برابر شو. د ژوند د لومړي شروع په باره کې به په بل لیک کې خبرې وکړو.